بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو چاغ ځوان تازه حیوان حلالول ډېر ښه دي او که یو دوه کمزوري، یعنې هغه پیسې راواخلي، دوه کمزوري په واخلي، یو په بل چا پسې اخترۍ وکړي او یو د ځان لپاره، که دا ډېر ښه وي. محترمینو، یو چاغ ځوان تازه د دې قرباني چې دا مستحب ده. د دوو کمزورو حیواناتو سه یو چاغ تکړه تازه دا افضله دی. په حواله سره د شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 322، فتاوی هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 300، بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 80 او دغه رنګ مظاهر حق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 315. د قربانی د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 19. محترمینو، د دوو کمزورو دا غوره او بهتره ده چې یو ښه تازه تکړه او ښه غوښ والا حلال کول سي.